دریم فصل ارتسام. تعریف د ارتسام. د دلتا مستقیم له دغه مستقیم نه بهر یوه نقطه د پی سره په نامه په پام کې ونیسئ که چیرې د پی څخه پر دلتا باندې یو عمود خط رسم کړو. دغه عمود خط دلتا په نقطه د پی قطع کوي، پی زبر، او پی زبر د پی مرتسم بلل کیږي. د یو قطع خط د قایم مرتسم پیدا کول چې د ارتسام محور څخه بهر پروت وي. د هر نقطه د انجامونو د دغه قطع خط څخه پر دلتا باندې یو عمود رسموو چې د دغه دواړو عمودونو ای زبر بی زبر نقاط تقاطع پی د دلتا سره وي. دلته ای زبر بی زبر مستقیم د ای بی د مستقیم مرتسم ده. کیدای شي چې د یو قطع خط انجامونه د دلتا د قطع خط په دواړو خواو کې واقع وي. په دې صورت کې هم دغسې د ای او بی د انجامونو پر دلتا باندې عمودونه رسموو او څرنګه چې په شکل کې لیدل کېږي ای زبر بی زبر د ای بی مرتسم ده پر دلتا باندې. کیدای شي چې دا ای بی د دلتا سره موازی وي، لحاظا د هغه مرتسم چې یعنی عمودونه موږ د انجامونو د دغه ای بی د قطع خط څخه پر دلتا باندې رسم کړو. ای زبر بی زبر لاس درازي ای زبر بی زبر او ای بی دواړه سره برابر ده، یعنی مرتسم یې خپله د ای بی سره مساوي وي. اوس موږ رابطه لاسته راوړو چې د ای بی او د هغه مرتسم پر دلتا باندې یو د بل سره څه ارتباط لري. دلته وینو چې د ای بی او دلتا ترمنځ یو زاویه موجود ده او دغه زاویه د الفا په نامه یادوو. د شکل نه واضح لیدل کیږي چې ای زبر بی زبر مساوی ده به اچ بی سره، اما اچ بی واضحا پوهیږو د مثلثات د ارتباطات څخه چې اچ بی مساوی ده په دلته لیدل کیږي چې کوساین د الفا مساوی ده ای زبر بی زبر پر ای بی. البته دلته هم واضح د موازات څخه استفاده شوی دي او د دې ځای نه ای زبر بی زبر مساوی ده ای بی کوساین د الفا، لحاظا مرتسم مساوی د خپل قطع خط ای بی ضرب د کوساین د هغه زاویه چې د دلتا د محور سره جوړوي. په هر قائم زاویه مثلث کې د هر قائمي ضلع مربع د وتر او پر وتر باندې د قائم ضلع د مرتسم له حاصل ضرب سره مساوي کیږي. دلته لیدل کیږي چې دوه مثلثونه، یو مثلث چې د ارتفاع په ذریعه لاس درازي خپل د مثلث قائم الزاویه سره مشابهت لري. د مشابهت په استفاده سره کولای شي چې لاندې تناسب ولیکو چې د دوی د اضلاع ترمنځ واقع وي. او د دې ځای نه واضحا لاسته راځي چې ای بی مربع مساوي ده په ای اچ ضرب د ای سی. بل قضیه ده په هر قائم زاویه مثلث کې په قایم راس پورې تړلي ارتفاع د هماغه مثلث پر وتر باندې د دوه قایمو ضلع د مرتسمات طول هندسي وسط څخه عبارت دي. بیا هم وینو چې دا دوه مثلثونه سره مشابه دي. بیا هم د تشابه خاصیت نه لاندې تناسب لاسته راځي او د تناسب څخه موږ لاسته راوړو چې بی اچ
مربع مساوی ده اچ ضرب ده سی، یا به بل عبارت بی اچ مساوی ده جذر ده سی ضرب اچ ضرب اچ سی. یعنی بی اچ عبارت ده هندسی وسط ده اچ او اچ سی. قضیه په هر قائم زاویه مثلث کې د قائم و اضلاع و حاصلی ضرب د وتر او ارتفاع حاصلی ضرب سره مساوی دي. یعنی واضح ده چې مساحت د مثلث په دوو طریقو موږ لاسته راوړای شو. یو مساحت اف مساوي د یو نیمایي د ای بی ضرب د بی سی، او بل یم حاصل ضرب د ارتفاع او وتر پر دوه باندې تقسیمیږي. د دغه رابطې څخه واضحا لاسته راوړو چې ای بی ضرب د بی سی مساوي د بی اچ ضرب د ای سی. او د دې رابطې څخه څرګندېږي چې موږ لیکلی شو. واضح لیدل کېږي د شکل څخه دلته او د هغه مخکینی رابطې په استفاده سره موږ لیکلی شو چې بی مربع اچ مربع مساوي د ای مربع سی مربع، یا بی مربع مساوي د ای مربع جمع د سی مربع، که چیزی د بی مربع پر ځای د هغه قیمت وضع کو لاسته راوړو. چې بله د دواړو رابطه یعنی د یو او دو رابطه که چیرې موږ دغه دواړو رابطې طرف په طرف یو پر بل باندې تقسیم کو لاسته راځي چې بی مربع بر بی مربع اچ مربع مساوي د ام مربع جمع د سی مربع بر ام مربع سی مربع. د دې ځای نه لیکلی شو بل رابطه او پس له اختصار موږ لاسته راوړو چې یوی پر اچ مربع مساوي دی یوی پر سی مربع جمع یوی پر ای مربع. دلته یو دلچسب و جالب رابطه لاسته راځي چې مربع د ارتفاع د په یو قائم زاویه مثلث کې هارمونیکی رابطه لري د دغه مثلث د اضلاع د اوږدوالي مربعګانې. قضیه په هر منفرجه زاویه مثلث کې د منفرجه زاویه مخامخ ضلع مربع د مثلث د دو نورو اضلاع د مربعاتو د مجموعی د ضرب حاصل د دوه چند یو د دغه اضلاع د مرتسم څخه چې په بلې ضلع باندې لاسته راځي مساوي کیږي. دلته لیدل کیږي واضحا د چې یو د فیثاغورس د قضیه په استفاده سره لاسته راځي په مثلثی ACH واضح لیدل کیږي چې بی مربع مساوي د سی جمع د کل مربع جمع اچ مربع. د دې رابطه په استفاده سره بیرته لیکلی شو چې بی مربع مساوي په دغه سی مربع جمع د بی مربع جمع د دو سی دی جمع د اچ مربع. او د دې ځای نه هم دارنګه قائم زاویه مثلث یعنی BHC لاسته راوړو د دې فیثاغورس د قضیه په استفاده سره چې ا مربع مساوي د دی مربع جمع د اچ مربع. بله او دی مربع جمع د اچ مربع اوس هلته ځای پر ځای وضع کوو. دی مربع جمع د اچ مربع پر ځای ا مربع وضع کوو. لاسته راوړو چې ا مربع جمع د سی مربع جمع د دو سی دی، یعنی ا جمع د سی کل مربع. قضیه په هر مثلث کې د حاده زاویه د مخامخ ضلع مربع د دوو نورو اضلاع د مربعګانو د مجموعه منفي د دوه چند حاصل ضرب یو له دوو ضلعو په مرتسم د ویلې ضلع کې چې د نوموړي ضلع سره لاسته راځي مساوي دي. دا هم اثبات داسې کیږي. دلته هم د مثلث قائم زاویه په پام کې نیولو سره لیکلی شو چې بی مربع مساوي د سی مربع جمع د دی مربع منفي دو سی دی جمع د اچ مربع. هم دارنګه
واضح لیدل کیږي چې مربع مساوي د دی مربع جمع د اچ مربع. بنا پر دی د دی مربع جمع د اچ مربع فرضای مربع لیکن. بیرته نتیجه لاس راغی. بیا قضیه په هر مثلث کې د دوو ضلعو د مربعانو مجموعي د دریمې ضلع د نیمې او د درېیمې ضلع مربوط د میانې د مربعانو د مجموعي له دوه چند سره مساوي کیږي. دلته AM د BC د ضلع میانې ده. د مخکینی قضیه په استفاده سره موږ کولای شو چې ولیکو AB مربع مساوي د AM مربع جمع BM مربع جمع دوه چند د دوړو د BM او MH د حاصل ضرب سره. په مثلث AMC کې بیا لرو مشابه رابطه AC مربع مساوي ده دغه توپیر د دې چې علامت منفي دی. دلته په واضح توګه د فرمول او د شکل ترمنځ رنګونه یو د بل سره مطابقت لري او د دغه روابطو د طرف به طرف جمع کولو څخه موږ لاسته راوړو چې AC مربع جمع AB مربع مساوي د 2AM جمع د 2BC او د دې ځای نه BC البته مساوي په CM سره ده. واضح هم AC مربع جمع AB مربع مساوي ده په 2 ضرب M مربع جمع BM مربع. قضیه د هغو نقطو هندسي محل چې له دوو ثابتو نقطو یعنی A او B نقطه څخه یې فاصله مجموعي د K یو ثابت اوږدوالي سره مساوي وي له هغې دایرې څخه عبارت ده چې مرکز M او د AB وسطي نقطه ده او شعاع سره مساوي کیږي په R مساوي په دغه جذر ده. دلته واضح لیدل کیږي چې TA مربع جمع د TB مربع مساوي ده په K. دلته مجموع د مربعات AB او AT او TB مساوي په K سره وضع کوو چې یو ثابت عدد دی. د مخکینی قضیه په استفاده سره موږ لیکلای شو دغه رابطه که دی معنا چې دوه چند د BM مربع جمع د TM مربع مساوي کیږي په K سره. په نتیجه کې R مساوي کیږي په TM او دغه دوه جذرونه ده. د دغه قضیه په استفاده سره واضح لیدل کیږي چې MT د دایره شعاع ده او T یو نقطه د دایره ده. قضیه د هغو نقطو هندسي محل چې د دوو ځای پر ځای A او B له نقطو څخه د مربعانو تفاضل له یو ثابت K اوږدوالي سره مساوي وي هغه عمود ده چې د M له نقطې څخه پر A باندې رسمیږي. له مخکینی قضیه په استفاده سره واضح هم لیکلای شو چې TA مربع منفی TB مربع مساوي ده په 2 چند د حاصل ضرب AB او MH یعنی 2 چند AB ضرب MH مساوی په K سره ده. په نتیجه کې MH مساوی ده K پر 2 چند AB. بیا قضیه که چیرې د یو مثلث مساحت په S او نیمایي د محیط په P سره وښیو د P او د مثلث د اصلاح ترمنځ یا د محیط ترمنځ دغه رابطه لاندینی رابطه وجود لري. البته P د مثلث د محیط نیمایي دی لحاظا S مساوی ده په جذر د
پی ضرب پی منفی ا ضرب پی منفی بی ضرب پی منفی سی، یعنی مساحت د مثلث د اضلاع د جنس لاستراتي. مثال د هغه مثلث مساحت چې اضلاع یو یې 3 بل یې 15 بل یې 6 سانتي متر وي په ترتیب سره لاندې شکل لري. اول پی مساوي ده په مجموع د دغه اضلاع پر دوه باندې تقسیم کو، دا مساوي کیږي په اوه سره. دا نیمایي د محیط شو او د قضیې په استفاده کولو په نتیجه کې لاسته راوړو چې اس مساوي کیږي دغه جذر او په پای کې اس تقریبا مساوي کیږي په 0.8. تشکر.